بلال رضی الله تعالی عنہ وی په چرګ باندې هم قرباني کیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی په چرګ باندې هم قرباني کیږي. امام ابن حزم رحمه الله وی او په مرغې باندې هم کیږي. لغت د حدیث په مقابله کې ومنو نو لغت دام لیکي چې دا ذبی اوسې چې ورته ویل کیږي ولدا د چیلو په قسم کې راځي نو پاغي باندې هم قرباني کوي. په میخه باندې قرباني نه په قران کریم کې ثابت ده او نه په حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې. قران کریم اته شیزونه ذکر کړی دي: اوخ او اوخه، غوی او غوا، چیله او چیلې، ګډ او ګډه. میخه پکې نه ذکر کړیو. دی وجینا په میخه باندې قرباني قران کریم نه ثابته، بل د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث ته براشو. حدیث مونږ هغه ته وی چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم نقلی من قول او فعل او تقریر او صفه، یا خو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې یاره په دې باندې قرباني کیږي په دې میخه باندې، نو هغه هم نشته دی. او فعل یا پیغمبر علیه السلام په خپل ور باندې کړی نو هغه هم نه موندل کیږي. او تقریر یا پیغمبر علیه السلام نه کړی خو د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرامو پی کړی، پیغمبر سلام په دور کې شوی نو هغه هم نه ثابته. نو په دې یو کې هم نه ثابته، نو ولې مونږ په هغه شیز باندې قرباني وکړو چې هغه سنت نه دی بلکې خلاف السنت دی. اکثر ملګری دغه وی چې یاره جی لغت والا ویلي چې خیر د دام د غوا قسم دی، لغت والا وی لغت نه استدلال کو. لغت نه سړی ال استدلالو کې کله چې سړی سره حدیث نه موجود او چې حدیث موجود شو لغت ته ضرورت پاتې شو، سره دی چې هغه لغت داسې لغت نه چې هغه د عربو خپل لغت بلکې هغه د فقهاو نه ټول اخیستلی شوي. او که لغت بالفرض مونږ د حدیث په مقابله کې دلته ومنو دومره جرأت پیدا کو نو لغت دام لیکي چې دا ذبی اوسې چې ورته ویل کیږي ولدا د چیلو په قسم کې راځي نو پاغي باندې هم قرباني کوم. دا رنګ د حمار وحشي دا ول د ګډانو په قسم کې راځي نو آیا په دې باندې هم قرباني کوم؟ لکه تهذیب اللغه او تاج العروس لیکلي دي. نو الته کې مونږ ولې لغت نه منو؟ ولې مونږ الته کې وای نه حدیث کې نه راغلی؟ دغه شانت دلته کې به مونږ وایو چې ټیک د لغت کې راغلی خو حدیث کې نه راغلی او لغت اله دلیل لیکل چې حدیث سره او قران سره موافق. دا رنګ زنګلې غوا په باره کې ما یو مولوی صاحب ته ویل مولدی په باره کې بیا تاسو ویل یاره د خو په حدیث نه ثابته. نو ورته مې خندل چې دا میخم په حدیث نه ثابته، سره دی چې دا هم غوا ده. بل دا د یو شیز د بل شیز سره په مشابهت باندې دغه حکم نه اخلي چې بيزو ته مونږ انسان نه وایو او نه ولا هغه حکم ورکو. دغه رنګ په نوم باندې یو شیز د بل یو شیز سره نه مشابه کی چې یاره بس د دې په حکم کې شولو او دغه لپاره واضح دلایل لکه تاسو ګورئ کورنۍ خر او صحرايي خر زیبرا چې ورته ویل کی دوه خر دي لیکن یو حلال بل حرام مونږ داسې نه و چې نه مړه بس نوم یو شانتي دي راځه بس حلاله په جایز ده. نه، په نوم باندې او په شکل باندې په مشابهت باندې یو شیز د بل شیز د جنس نه حسابيږي. نو دا صرف قیاسات دي او قیاساتو باندې بیا عبادت چرته هم ثابتيږي. ځکه دا مشهوره قاعده ده الاستدلال من العمومات في باب العبادات. استدلال د عموماتو نه کول د عام یو شیز نه د عبادت په موقع باندې دنه بدعت پیدا کیږي، سنت نه پیدا کیږي. یعنی عبادت کې مونږ له کلک دلیل پکار دی چې مونږ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. دغه ملګری وی یره زکات پکې غسل شوی دی. اولنې خبر خدای چې د زکات روایتونه سره ثابت نه دي. بالفرض مونږ اومنل چې ثابت شلو نو دا یو رایه د صحابه ده، ځکه صحابه کرام تاسو وایي چې اجستي دا رایه د صحابه ده. کله صحابه رایه باندې یو شی ثابتيږي نو دا ووري چې بلال رضی الله تعالی عنہ په چرګ باندې هم قرباني کیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په چرګ باندې هم قرباني کیږي. امام ابن حزم رحمه الله وی او په مرغې باندې هم کیږي. دا چې کوم واقع هلوزي ویل په دې باندې هم کې ویل مقصود پکې اراقه الدم دی، وینه تو یولي. او هغه سره بیا روایت د مصنف ابن عبد الرزاق امشته دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې په چرګا باندې هم قرباني کیږي. هغه په دې باندې دلیل هم نیولې لیکن دا دلیل نه دی او نه یو تایید دی. ځکه تایید علی کله چې دلیل موجود وي او چې دلیل نه موجود تایید بیا سره تایید دی نه. نو کچرته کې مونږ قول د صحابي حجت او دلیل ومنو نو بیا په چرګ باندې هم قرباني کیږي. مونږ دا ولې نه منو؟ مونږ یې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نه ثابته.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمل نه ثابت داسې د دې میخې باره کې هم موږ دا شانتي وایو چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابته او د صحابه رایه دلیل ځکه نه دی چې څنګه الله رب العالمین موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی چې موږ ته وایي د تابعداري وکړئ دغه شانتي الله رب العالمین صحابه کرامو ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی د هغه تابعداري به کوي بالفرض مونږ ومنل دغه روایتونه د زکات ثابت شول او د دې دا خبره حجت او دلیل هم شوله نو د دوی دا خبره چې دی اخیستل کېږي په باره د زکات کې زه خبره د قربانۍ کوم احتیاط دا دی چې ورکه زکات پکې ورکه احتیاطاً خبره ده که چا ور نه کړلو هېڅ نه ګناهګارېږي ځکه چې قول د صحابي حجت نه دی او احتیاط په قربانۍ کې دا دی چې په دې باندې مه کوه او قرباني یو مستقل عبادت دی نو په هغې باندې مستقل دلیل ته ضرورت دی چې یاره په دې میخه باندې هم قرباني کېږي ډېر ملګري دغه اعتراض کوي چې یاره په دې غوا کې قسمونه دي غوا کې قسمونه دي د هغې قسمونو نه یو قسم د میخه هم د جاموس هم دی مونږ وایو چې دا کومه خبره ته کې دغه خبره په دې میخه کې هم شته په دې میخه کې هم قسمونه دي څنګه چې غوا کې قسمونه دي دا شانتې په دې میخه کې هم قسمونه دي د غوا او د میخې په مابین کې د ځمکې او د اسمان فرق دی یو دا دی چې میخه چې کوم دی دا اوبه خوښوي د اوبو حیوان دی اوبه خوښوي چېرته چې داسې غټ ډنډ وغیره نیرو وي نو دا ډایرکټ ورکوزېږي غوا چې دی هغه اوبو نه لرې تښتي بلکې کوم ځای چې اوبه وي هغې نه کوشش کوي چې یو طرف ته شي بل غوا چې کوم دی هغه ځان له وچ ځای صفا ځای خوښوي میخه چې کوم دی هغه ځان له کچړ د اوبو والا ځای ګنده ځای خوښوي بل طب او میډیکل هم همدا وایي که دا غوا چې کومه ده د دې او د میخ مشابهت ځکه نشته چې د دې سپرم چې کوم د بچي د کېدلو یو سبب دی د دې غوا سپرم په دې میخه باندې کار نه کوي که دې کې واچولی شي او د دې میخې سپرم په دې غوا باندې کار نه کوي که دې کې واچولی شي سره د چې معمولي غونتې مشابهت لکه د خر او د اس معمولي غونتې سره مشابهت شته دی باندې د یو بل سپرم کار کوي خو د غوا والا په میخه باندې کار نه کوي او د میخه والا په غوا باندې کار نه کوي ځکه چې مشابهت د سره شته دی نه بل فرق یې درله زه وښیم دا هغه عقلي دی چې کوم عام طور سره معاشره کې یا په ساینس یا په طب باندې موږ سرچ کړي دي د غوا بچی چې کوم دی هغه په 9 میاشتو کې پیدا کیږي او د میخې بچی هغه د 11 میاشتو پیدا کیږي نو ګوره که یو شانتي په یو ټیم کې به بچی راوړلی دواړو به په 9 میاشتو باندې بچی راوړلی بل فرق چې دا به طور تایید ذکر کومه او دغه خبره ذکر کومه چې ګوره دا خبره د کافرو چې هغه هندوان دي د هندوانو په نسبت باندې هم غلطه ده هغې چې کوم د خپلې غوا ته پوجا کوي پوجا هغه عبادت او بندگی کوي گمراهان دي خو میخې ته نه کوي باقاعده ما په دې کې بار ملک کې چې کوم هندوان دي د هغوی سره ما رابطه وکړله ما تاسو آیا د دې بندگی کوئ ویل نه موږ صرف د غوا کوو ځکه چې میخه غوا نه ده صرف موږ د غوا بندگی کوو سره د دې چې هغه خلک زموږ دپاره دلیل نه دی خو دا هسې تاسو له ذکر کوم چې دا مسله هغه ملګري چې هغوی وایي چې یاره غوا د میخې قسم دی او میخه د غوا قسم ده دا خبره خو اسلام نه مني هغه کفر یې هم نه مني ګورئ چې دا میخه د غوا قسم دی او بلکې ماشومان لکه دا خبره وکړي هغې به هم در پورې وخاندي په دې مسله کې نو اکثر ملګري وایي یاره دا مسله یوازې تاسو بیانوئ ما یوازې نه ده بیان کړې لږ تحقیق وکړئ دنیا علماو بیان کړې ده زموږ په دې دور کې ډېر اوچت اوچت مشایخ دي اگر که زموږ د پښتو سره به تعلق نه ساتي هغوی هم دغه مسله بیان کړې ده شیخ زبیر علیزی په خپل کتاب فتاوی علمیه کې دا خبره ذکر کړې ده چې په دې باندې قرباني نه ده ثابته احتیاط دا دی چې د دې نه ځان وساتئ ځکه دا کار خلاف السنه دی ګوره سنتو کې دا نه ده ثابته خلاف السنه دی بل یو طرف ته یقیني شي شته زم مطمئن یم غوا باندې کېږي تم مطمئن نو ولې څه چل چې مونږه هغه شکي شي چې زه ویم نه کېږي ته وی کېږي سره چې تا سره پسې دلیل هم نشته دی ولې ته په هغې باندې قرباني کې یقیني شیز باندې ولې نه کې که چېرته بالفرض موږ ته غوا نه میلاوېده چیلۍ اوښه ګډ نه میلاوېدلو موږ به په هغې ټایم کې بیا فتوا ورکړو چې خیر دی په چرګه باندې مو کوي یو قول د صحابي خیر دی راوبخلو او کوم روایت چې د علي رضی الله تعالی عنه دا خلک وایي که نه هغه سره ثابت نه دی بې سنده اقوال دي او موږ هغه خلک نه یو چې بس تور لیکلو ګورو په سپینه پاڼه باندې بس هغه به راخلو وایي یاره دا سنت نه 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 داسې کېدلی نه شي دته دلیل غواړي هغه په قیاسونو باندې نه ثابتېږي او تر څو پورې به موږ دا شانتي کوو چې سرسایي خبره راشي هغه سرسایه چې نبي صلی الله علیه وسلم غنم وغیره یاد کړي نو هلته کې موږ وایو راشه مړه خیر د پیسې ورکه ولې به چل ول کوو د قربانۍ خبر راشي موږ وایو یاره خیر دی راشه مخکې وردننه که
دا ډرایوران چې کله اډې نه خلک بوزي نو په دې سیټ کې څلور کسان راځي نو دا پکې پنځم هم ورځي کتاب ورته چې پنځم پکې نه راځي دی وای نه راځي پکې کنه د ګوره زید لزه کومه دغه شانت د ډرایورانو د کلندرانو په شانت کار کول نه دی پکار بس څلور شیزونه پوره دي میخه قران او سنت کې نه ذکر نو شکر وباسه چې الله سبحانه و تعالی د ابراهیم علیه السلام ته حکم نه دی کړی مونږ ته چې شابه بچی حلال کړي حق ګوره په مشر او په کشر باندې نه چیرې دا مشر دی او دا کشر دی دی باندې نه حق په دلیل باندې دی وجنا الله سبحانه و تعالی فرمای قل ان كنتم تحبون الله ورته وایا ای پیغمبر که چرته تاسو د الله سره مینه کوئ فتبعوني زما تابعداري وکړئ د پیغمبر په تابعداري کې میخه نه ده ثابت دا مولوی صاحبان د خپل عقل مطابق وردن نه کړی دا او بالفرض دی ذهن د سه جوړ شول چې او په دې باندې کیږي نو ګوره رائے ته څوک دومره زور نه ورکوي سنت ته به موږ زور ورکو رائے په چا باندې د چا دلیل نه دی کني امام ابو حنیفه رحمه الله رائے په کار دی چې موږ هغه بیا وختي ومنو دغه چې د کشرانو منو خو د مشرانو به بیا ومنو کنه چې هغه د خیر القرون طرف ته نږدې تیر شوی